د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو وروسته پاکستان همیشه د فشار په توګه خپل سرحدونه له افغانستان سره تړي. د سرحدونو له بندېدو وروسته په افغانستان کې دا اندېښنه پیدا کېږي چې هغه واردات چې له پاکستان څخه کېږي پر مخ بندېږي او دلته یو لړ ستونزې رامنځته کېږي. له پاکستان سره که څه هم د وارداتو کچه دا مهال ټیټه سوې، خو لا هم افغانان اندېښنه لري چې که چیرې لارې همیشه بندې پاتېږي نو دلته به هر څه ګرانېږي. دا چې دا حالت تر کومه به دوام کوي او په کورنه د بسیا کېدو لپاره کومې لارې چارې پکار دي تر څو له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو له احتیاج څخه خلاص او همیشه دغه فشارونه موجود نه وي. په همدې اړه مو د کندهار د صنعتکارانو د اتحادیې د اصلاح او سمون د کمیټې غړي او صنعتکار ښاغلي حاجي ګلنواز شواني صاحب ته بلنه ورکړې ده. د سره پر دغه روانو چارو باندې غږېږو او د څخه به وپوښتو چې څنګه کولی سو د دغه حالت څخه ځان راوباسو. ښاغلي شواني صاحب تاسو ته ښه خلاص وئ. ستاسو درنو لیدونکو او ستاسو استودیو کارمندانو ته خپل درنې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. تاسو دا کوم موضوع چې نن انتخاب کړی ډېر پر ځای او ښایسته موضوع ده، مګر متاسفانه چې زه تاجر نه یم او یو صنعتکار یا فابریکهدار یم. زما ټوله خبرې به د یو فابریکهدار د مغزو انعکاس وي. بله، ډېره مننه. مهم مسله همدا ده چې اوس کله چې پاکستان لارې بندوي د افغانانو په فکر کې دا بندي راځي، فکر یې په دې کې بندېږي چې څه به خورو. څنګه کولی سو چې اوس مثلا د دغه احتیاج څخه ځان خلاص کړو او پر کور دننه مثلا صنعت ته پراختیا ورکړو؟ اوس تاسو خپله یو صنعتکار یاست او هغه ضرورتونه چې موږ لرو هغه په کور دننه پوره کړو. اول خو ملګري دا ټوله مشکلات زموږ خلک خپله ځان ته ایجاد. تاسو وګورئ تېر 14 کاله که زموږ خلک دي که زموږ دولت دی، دا ټوله په یو غفلت کې تېر کړه او تر اوسه هم لا زموږ خلک د دې څخه غافل دي چې موږ په داسې موقعیت کې واقع که هر څوک پر موږ وغواړي لاره بنده کړي نو لاره به بنده سي او د ډوډۍ هغه سیروم چې را روان هغه به بند سي. زما خو اول تر ټولو پر ولس غږ دی چې تاسې تریاک مه کوئ، غنم وکرئ، تاسې په نشه یي توکي تجارت مه کوئ، تاسې خپل میوه‌جات ته رشد ورکړئ. تاسې ګورئ، تاسې داسې ساده فکر وکړئ د انسان اولي ضرورتونه څه شي دي؟ اوړه، غوړي او حبوبات او بعضې د حیواناتو غوښې یا لبنیات دا ټوله موږ کور دننه پیدا کولی شو. زه د پاکستان ورستې زړې غوښې تر څه وخته به خورم؟ زه به د پاکستان هغه تاریخ تیر سوي غنم تر څه وخته خورم؟ خو تاسې راسئ دغه فکر وکړئ، دا کار مه کوئ. او بهترینه لاره د دولت لپاره څه شته، لکه موږ تاسې شاهدان یو څو ورځې دمخه د کندهار شپږ اتیا فابریکې وتړل سوې. دا دولت مطلق غفلت څخه ده. ګورئ په کندهار کې 15 کاله USAID پاور پلانټ ډیزل جنریټرانو په بلاعوضه توګه وچلوئ. آیا هغه وخت یا اوس زموږ دولتمدارانو زموږ د برېښنا کارکوونکو دا فکر نه کوي دا وطن زموږ دی؟ دغه پیسې ټولې کړې بې ځایه مصرف کړې یا په کرپشن کې یا په هر رقم. نن دوی د کارخانهدارانو جواب نشي ویلی که دوی د هغه وخت دا فکر کړی وی. او درېیمه خبره پر تجارانو باندې موږ یو چا تجار وایي دا منه چې هغه یو پانګه لري، دغه پانګه وړي خارج ته، د هغه ځایه دوی امتیا راواردوي، دغه امتیا چې راواردوي دلته خرڅوي، بیا د دغه ولس څخه ګټه کوي، دغه ګټه دوی بیا وړي خارج ته ورکوي. زه دغه پانګوالو ته وایم چې تاسې یو څه فکر وکړئ، موږ ولې الف ته یاس پر خارج متکي یو؟ که موږ تاسې پانګوال لږ یا زیات هر څونه چې هر څوک استعداد لري خپل په وطن کې پانګونه وکړو نو موږ به هېچا ته محتاج نه یو. او زه په دې متیقن یم چې بهترین مغز په دغه جغرافیایي محیط کې افغانان لري. هر هوا ورته مساعد ده، اوبه ورته مساعد دي، بهترین اتمسفیر ورته مساعد دي، بهترین مځکه لري، هر شی کولی شي. نو موږ څه ضرورت لري چې د پاکستان دوې دروازې تړل کېږي؟ اصلا دا باید تجاران پانګوال دا باید د فرصت په توګه استفاده ځینې وکړي. چې زه اوس اعداد او ارقام نه لرم، زموږ ډېر پانګوال به اوس هم مالونه او کانټینرونه پر لارې باندې، مګر هغه باید فکر وکړي ډېر فیصدي اوس راکمه سوې هم ده او عام ولس خو دې بالکل تشویش نه کوي. ولې موږ د کال په دې وخت کې هر شی لرو،
نو دا تشویش وړ خبر نه ده او صنعتکاران او فابریکه‌داران او تجاران دا یو بهترین فرصت طلایي فرصت دی. دولت که دغه خلکو سره همغږی سي کولی شي د دې فرصت څخه ډېر ښه استفاده وکړي. موږ خپل میوجات، خپل ترکاري، خپل حبوبات، خپل لبنیات دلته پیکینګ کولی شو. اوس تاسې وګورئ بهترین تجربه یې د ملکو ده. د دوه درې لبنیاتو شرکتونه چې جوړ سوه څونه خلکو ته کار پیدا سو. بهترین لبنیات اوس موږ تاسو ته د کور دروازې مخ ته رسېږي. پرون به موږ کوچي، پنیر، هغه لبنیات چې شرم دی چې څوک وایي چې موږ د خارج راوړو. موږ د خارج راوړو هلته چې زموږ په کور کې د فارسو متل دی وایي آب در کوزه او ما تشنه لبان. موږ هر شی په کور دننه کې لرو. موږ د خلکو څخه راځغلو چې بیا لاره بنده شي، د ټولو فشارونه کښته چې هله لاره بنده شي. زه خو فکر کوم دا ماته هېڅ د تشویش خبره نه ده، بلکې زه د فرصت په سترګه ورته ګورم. اوس عمومي مشکل په څه کې دی؟ اوس څنګه کولی شو چې اوس مثلا تاسو تجربه لرئ چې د عمل د صنعت پر لوري روان کړو چې مطلق پر وارداتو باندې کمه شي، حتی صادرات ولرو؟ ستاسې د خپرونې موضوع نن د پاکستان لاره او دا چې موږ څنګه کولی شو د ډېر زیات وخت پکار چې تاسو ته اشاره کوم. بیا به په لنډو کې زه تاسو ته ووایم د هر افغان متحدوالی خپل خاورې ته موږ باید تعهد ولرو چې دغه جغرافیې کې موږ پیدا سوي یو، د آب و هوا د مځکې د هر شي څخه استفاده کوو، نو دغه جغرافیې ته به خدمت کوو. دومه خبره دا ده چې د دولت او د ولس نږدې کېدل دي. دولت که په تبعیض امیزه ډول ونه غواړي مرکزي دولت، ګورئ په کندهار کې بهترینه سرمایه شته، بهترین فرصتونه د کار شته. دلته پانګوالو تقریبا 220 شرکتو دلته پانګونه وکړه، خپل فابریکې جوړې کړې، مګر دولت دا په باغ د سترګه وکتل. که دولت تر ننه پورې دوی ته د انرژي فکر کړی وی او انرژي ورته برابره کړې وای او په لنډه لاره لکه اوس پر عقیني راوړي په زرهاو کیلومتره دې خواته ماته برق راوړي، خو هغه وخت به د ترکمنستان څخه ټاپي پروژه موږ په مخکې لرو. کاسا 1000 هم په کندهار کې سره نښلي بیا د پاکستان ته، خو دوی په هغه وخت د وارداتي برېښنا د ترکمنستان څخه د تورغونډۍ پر لارې 620 کیلومتره همواره مځکه او دغه پرتې پرګنې چې پر دغه لارې دا ټوله تقریبا ام قومه، ام نژاده، ام لسانه خلک دي. دوی خپل په مشکلاتو پوهېدل او د خپل مشکلات یې حلولی سو. مګر دولت زه داسې فکر کوم چې داسې کړۍ شته، مافیایي کړۍ په دولت کې شته چې نه غواړي عام دن خلکو د کار زمینه مساعد شي. دا به دوی ته یو ډېر ښه فرصت دی چې سیاسي فرصت پاکستان لاره وتړل. پاکستان لاره وتړل دوی خپل حق دی ولې تړي؟ تا سیاست ورسره ښه ونه لوبوي یا دوی ښه ونه لوبوي. موږ تاسې ګوره زموږ تاسې 6.5 میلیونه مهاجر ته نن موږ ته د فشار تڼۍ وه. نن چې هغه 2 میلیونه 2.5 میلیونه ته ورسېده، اوس به دروازه موږ ته فشار تڼۍ ده، سبا به دا دروازه مو ورته بل د فشار تڼۍ. موږ باید منحیث د یو انسان ځان د مشکلات څخه خلاص کړو. زموږ خلقت داسې دی چې موږ همیشه د مشکلات په مقابل کې مبارزه کړې ده. انسان د مشکلات په مقابل کې مبارزه کوي، بل څوک خو نه راځي ما دا وطن نه جوړوي. یو امریکایي ولې خپل زوی هلته تربیه کړي و ثمر ته ورسي بیا راوړي په افغانستان کې مړ کړي؟ نو په ما افغان څه سوي دي چې زه خپل زوی نه تربیه کوم؟ موږ باید په هر عرصه کې د تعلیم او تربیه په عرصه کې، د کلتور په عرصه کې، د وطن پرستۍ په عرصه کې متحدوالی خپل وطن ته، د صنعت په عرصه کې، د تجارت په عرصه کې ټوله سرمایه ګزاري خپل پر وطن وکړو. دغه زموږ وطن دی. لکه پاکستانیان یا تاسې عام پاکستاني سره کښېنئ، هغه درته د سوایي سب سے پهلے پاکستان، یعنې تر هر څه د مخه، تر ګرمۍ د مخه پاکستان. که د هندوستاني سره کښېنئ هغه وایي جای هند، یا هند تر ټوله دنیا بهتره زما ملک هند دی. که تاسو دغه ته یو تاجکستاني، یو روس، یو انګریز یا د یو امریکایي سره کښېنئ هغه ټول ته خپل ملک محترم دی. بدبختانه تیر 40 کلن ناورین زموږ په خلکو کې د وطن پرستۍ احساس ته منځه وړی. څوک کرپشن کوي؟ مامور هم افغان دی، تاجر هم افغان دی، هم وګړی هم افغان دی، څوک چې ګناه کوي هغه هم افغان دی. که دا ټوله د کرپشن مخه ونیسي، اول یې زه ورته ښه نیولی سم، نه ورکوم، رشوت نه ورکوم. لکه زه چې تاسو ته ناست یم په صلحاو کرته د مقاماتو مخې ته ورغلي چې 1 روپۍ رشوت نه درکوم. قانوني کار دی ویې که نه دی باندې که.
که پر دغه اصولو خپل د وطن موږ تاسې خپل وطن ته وفاداره اوسو ډېر ښه کولی شو دې فرصتو څخه موږ ډېر ښه استفاده ده بهترین فرصت دی بله اوس په کور دننه اوس موږ څومره بسیا سوي یو خصوصا د صنعت په بخش کې تاسو کار کوئ تاسو تجربه لرئ په عمومي ټول افغانستان کې خو تقریبا موږ د مشروباتو لبنیاتو پلاستیکي پیپو او د نورو په کندهار کې خصوصا په کندهار کې موږ د پلاستیکي پیپو او د مشروباتو اوس صحیح د انسان هر مشروبات ته ضرورت لري مګر دونه مشروباتو نه ضرورت نه لري چې ته هر رقم مشروبات پر میز ولري یو ساده اوبه موږ ته کفایت کوي بیا هم که انرژي غواړي یا څښاک غواړي تقریبا اوس په کندهار کې موږ ته د څښاک لبنیات او د پایپ د پایپ د صنعت څخه نور اوس موږ ضرورت نه لري چې موږ پاکستان یا د ایران څخه راوړو چې اوس هم واردات استخوا دی حکومت هم د دې شیانو په مقابل کې خپل تعرفه لوړه کړې ده خو تر دې نور هم ښه همغږوالی غواړي چې زموږ پانګوال به دې ته وهڅول شي چې د تجارت څخه یا د کمپرادورۍ څخه چې د نور کو کمیشن کاري د هغو څخه راوګرځي خپل په ملک کې دوی هغه پانګونه وکړي څوک فرض وکړئ یو عادي شربت یا یو عادي پوډر موږ تاسو چې په جوسونو کې استفاده کوو دوی د خارج راوړي ولې هغه شی دلته سرمایه ګزاري نه ورکوي ولې دولت دغه امکانات نه ورته مساعدي اوس ګورئ زموږ اولین نقص د حکومت دا حکومت حیثیت د مور پلار لري که یو مور پلار خپل اولاد ښه تربیه کړي نو د هغه څخه به ښه توقع هم لري که تربیه نه کړي خو معلومه خبره ده هغه به یا غلی یا به یو بل ګناهکار نو حکومت ته صرف جهت ورکول پکار دی او د انرژي پیدا کول ورته پکار دی جهت ورکول په دې معنی چې یو پانګوال که دلته $1,000,000 سرمایه ګزاري کوي د هغه څخه باید حمایت وشي هغه ته د قرضې ورکولو زمینه مساعد شي هغه ته انرژي مساعد شي هغه ته د خارجي کارګرانو په دې چې اوس دا ډېره اوږده پروسه ده که موږ یو افغان په دې کې تربیه کوو دا ډېر وخت اخلي موږ لنډ کولی شو چې اوس پاکستان تقریبا هغه د مولانا شیراني په ژبه چې ده ویل پاکستان بین المللي چوک دی په پاکستان کې په هندوستان کې په زموږ په دغه دوو نږدې همسایګانو پاکستان او هندوستان کې ډېر زیاته انرژي د کار شته چې دوی هلته کار نه لري که زموږ حکومت ښه پلانینګ وکړي ډېر ښه کولی شي د هغه ځای کارګر راولي ټریډ ترند شوي کارګر یا پروفیشنل خلک راولي دلته موږ په ډېره اسانه د هغو څخه استفاده وکړو او موږ خپل خلکو تربیه کړو مثلا ما خپله دا مشکل حل کړی دی زه خپل په فابریکې کې چې ما سره تقریبا 80 کسه کار کوي یو نفر هم زه خارجي نه لرم په دې چې ما دغه امکانات هغه وخت درلوده چې کله ما د پیپ واردات کوله په هغه فابریکو کې د اول لاس سره زه کښېنستلم د کارګر سره کښېنستلم د هغه تجربو څخه استفاده کړم بیا مې لیکله تر څو چې ما وکولی چې دلته اول زه خپل فابریکه خپل په لاس افتتاح کړم خپله د یو کارګر وظیفه اجرا کړم چپ له د دې چې دا به ماته مشکل وي مګر دغه وطن زما وطن دی دغه زما مور پلار دی دا په خوله چې نارې وایي چې دا زما مور پلار دی دا څه مور پلار دی مور پلار خو هغه دی چې زه حق ور ادا کړم یو نیوکه پر صنعتکارانو باندې هم کېږي چې مثلا دوی زیات وخت د ټولنې ضرورت په پام کې نه نیسي اوس مثلا راځي د پاپک کارخانه فعاله کوي یا د پاپړو کارخانه فعاله کوي یا د رب کارخانه نه فعاله کوي مثلا د ټوکر کارخانه نه فعاله کوي د دوا کارخانه نه فعاله کوي دا خو ډېره ښه خبره ده سوشل میډیا او انټرنیټ زیات ګورم موږ څو ورځې مخکې تاسې شاهد یاست چې موږ پریس کانفرانس ورکړی ټوله میډیا مو خبره کړه چې موږ اعتراضي لاریونکو راوځو بیا مې دا د برېښنا په اړه دا شی ما په دغه کې خپور کې په خپل پاڼه کې ډېر داسې جالبه سوالونه راغلي لکه اوس چې تاسې سوال وکړئ یو خبریال دی نوم بې نه اخلم هغه لیکلي وو چې تاسې ولې خپل برېښنا نه جوړوئ تاسې فرض وکړئ یو د پاپک ماشین دی ډېر ساده شی دی چې اوس تاسې یاد کړه یو د پاپک ماشین به شاید 15 لک افغانۍ قیمت ولري په دغه 15 لک افغانۍ سرمایه دا سړی لري ګوره د فکر ته ډېر قابل د قدر دی 15 لک افغانو باندې د ماشین راوړي 12 تر 20 کسو دلته راسن په فابریکې کې په کار اچي اوړه د بازار په پور رانیسي راوړي دلته جوړولی چې زما صحت امان هسه دې صحي حالت هم کتلی شي چې داسې نه چې غیر صحي مګر تاسې د پاپک فابریکه زموږ تاسې دغه تجارانو د پاکستان څخه روزانه پاپک راوړه
دغه وړه چې موږ دلته مثال من په 180 افغانۍ رانیسو زموږ د کور د مصارف لپاره خو دغه وړه څخه پاپک جوړیږي دغه پاپک په 380 افغانۍ په 400 افغانۍ دغه ځای راتلو محصول وکړي بیا دغه غیر صحیح چې لمر ته حرارت ګادو بادو ګردو باران راشي ته بیا په بازار کې خرڅېدل بیا هم دوی مشتري درلودی نو دا خو تر هغه چې زه د پاکستان زما تاجر دی پاپک راوړي دا خو ښه خبره چې دلته جوړ شي دلته اوس موږ مثلا په دغه پارک صنعتي کې اوس وزن مې زیات عمر مې زیات دا شان خوړلی هم نسم په فک نمکي چپس پاپک دغه هغه شیان دي چې هیڅ حیثیت نه لري اقتصادي مګر موږ د پاکستان از موږ خلکو راوړو دا خو ښه خبره ده دلته خلکو راوړي په لږ سرمایه باندې ډېر خلک هم په کار اچولي او دکانداران هم دغه حکومت ته په کار ده چې داسې یوه اداره باید ولري اوس مثلا مخکې ایسا یې بنده کړه داسې یوه اداره ولري چې هغه خپله ایساګیري وکړی چې مثال په کندهار کې څو فابریکې د پایپ ته ضرورت دی څو فابریکې د کالو پرېمینځلو د شوینده مواد لپاره ضرورت دی څو فابریکې د آیسکریم لپاره ضرورت دی څو فابریکې د وسپنې ضرورت دی دې باندې باید دولت پر پالیسي باندې فکر غور وکړي د پالیسي باید د حکومت د خوا جوړه شي اوس تاسې ګورئ په نړۍ کې د پاکستان صنعت یا د پاکستان تجارت مریض تجارت په نامه دی په څه خاطر چې هلته دوی سنجش نه دی کړی په یو سکشن کې په زرهاو فابریکې دي مګر بل سکشن چې ډېر ضرور دی هلته نشته دغه مریضي موږ ته سرایت راکړی دی موږ دلته هېڅ داسې یوه اداره نه لرو چې هغه وکولی شي چې وسنجوي چې عرضه او تقاضا وسنجول شي فرض وکړئ زه بېسواده سړی یم زه دغه هېڅ نشم سنجولی زه ډېر ساده تاسو ته 100 افغانۍ درکوم ما ته 100 افغانۍ راکړئ د کال په پای ګوري تاسو 100 افغانۍ څوک کړي ما 100 افغانۍ تاسو سواد هم لرئ زه نه لرم زه خو پر دغه اصل مخ ته ځم چې زه څو روپۍ وګټم خپل 100 افغانۍ د کال تر پای څنګه 1.5 افغانۍ کوم مګر د حکومت دا وظیفه ده چې پالیسي جوړه کړي چې داسې نه شي چې زه د 100 افغانو د 1.5 افغانو په غم کې اوسم هغه 100 افغانۍ زما پر 100 افغانو ودرېږي دا خپله یو جنایت دی دلته حکومتي جوړښت داسې دی چې تر اوسه هم ګورئ موږ تاسې کمپیوټر لرو څه شي لرو یعنې ټکنالوژي کافي اندازه لرو مګر استفاده یې دا اوس هم غلطه ده ما تېر وختونه په سوشل میډیا کې ولیدل چې دغه څو فیصده چې موږ تاسې ټکس ورکوو د خبرو یا د کریډټ کارت په دې کې 80% کرپشن دی نو دا کمپیوټر موږ ته څه په ګټه وکړه که موږ د دې استفاده تر کنټرول لاندې ونیسو ما یو وخت حساب کړی تر انتخابات دمخه او تقریبا دغه ما همیشه ځان سره چې دولت ډېر اسانه کولی چې خپل د اردو تنخواه پوره کړي زموږ تاسې د کریډټ کارتو که موږ پر دې منوال حساب وکړو چې 10 کمپنۍ لرو هره کمپنۍ نارې وایي چې زه 1 میلیون مشتري لرم دا 10 کمپنۍ به 4 کمپنۍ ته راولو 4 روشن افغان بیسیم MTN اتصالات 4 میلیونه کېږي تاسې چې یو عادي عام سړی د هفتې 100 افغانۍ مصرف کړي او دی 10 افغانۍ ټکس ورکړي تاسې دا کلکولیټ کړئ څو کېږي زما د ملي اردو زما د پولیسو زما د دولتي ټولو چارواکو تنخواه دې څخه پوره کېږي مګر دغه صحیح نه دی اداره سوې 80% چې کله کرپشن راځي نو د 80% کرپشن په مقابل کې د 2 دروازو تړل ماته څه فرق لري بله په کور دننه چې په کور دننه موږ مشکلات لرو پاکستان خو دې خپل دروازه وتړي زه ډېر ښه راغلاست ورته وایم خدای دې دوی ته وس ورکړي دا دروازه نوره خلاصه نه کړي په حال دا چې خپل هغه دوستان او هغه تجاران ته هم ګورم چې مالونه باندې هغو ته هم تر اوسه که دوی دا لار نه ده اړولې خدای دې وکړي دوی ته فصله دې دا لار واړوي نور دې پر دغه لار تکیه کول یا پر تجارت تکیه کول په کور دننه درست نه دی دولت باید خپل ټوله سرمایه گذاري پر زراعت او پر صنعت وکړي زه تاسې یو ساده مثال درکوم تاسې راولاړېږئ منیز د نظامي یو پوسته افرازوئ په سنګین کې په پوستې کې 20 نفره افغاني عسکر سایمن صاحب خو زما استاد زامن دي هلته افرازو هغو ته تنخواه ورکو هغو ته مرمۍ ورکو هغو ته وسله ورکو هغو ته ډوډۍ ورکو په مقابل کې مخالفین هم افغانان دي موږ د انسان د وژنې دپاره سرمایه ګذاري کوو که موږ غواړو چې سرمایه ګذاري وکړو چې جنګ ونیسي خلکو ته کار پیدا کړي خلکو ته کار پیدا کړي خلکو ته امنیت ونیسي
وخت چې کار پیدا سو معلومه خبره ده ما بل ورځ په لاریون کې مویله چې تاسو خدمات ماته د افغانستان په ساته وکړي ټیکس ما څخه د اروپا په ساته واخلي او که تاسو خدمات د افغانستان په ساته نه کوئ تاسو خپل صنعتي پارک ته راغلي یاست صنعتي پارک د ژوند کولو ځای دی چې دا هر څو نارې موږ په دغه لا اقل د شپږ کاله زه په صنعتي اتحادیې کې هم کار کوم په صنعت کې هم کار کوم ما تر اوسه په دغه تیرو شپږو کالو کې هیڅ شی نه دی لیدلی صرف 15 لکه افغانۍ چې کله ایسار ړنګېدله موږ یو آخري پروژه د پلچکانو 15 پلچکه او 100 کیلومتره آبګردان نار و او یوه ټانکۍ وه دغه په د تیرو 14 کالو کې یعنې موږ په شپږ کاله په صنعت کار کوو دغه زموږ لاسته راوړنه ده برق مو په هغه حال دی چې د یو سیټ 10 میګاواټه مو اوس پر 3 میګاواټه ولاړ دی کرپشن پر هغه حال دی چې نن رئیس جمهور پر داسې یو څوک نشته چې ورباندې حساب وکړي او دوی وکولی چې د یو کال تیل ورته ورکړي ولې که وایي زه د یو کال تیل ورکړم اول خو په مرکزي برېښنا کې غړپې چې د بیه نه ځي بیا که دغه ځای راسي پر دغه ځای اعتماد نه لري اوس تاسو چې کوم فعالیتونه کوئ د صنعت په بخش کې اوس ستاسو پر موادو باندې اوس عام افغانان څونه باور لري او د کیفیت له لحاظه مثلا موږ د پاکستان د ایران یا د منځني اسیا د هیوادونو سره د کیفیت مقابله کولی شي که ګوره تقریبا شپږ کاله ډېر په صنعت کې یو ډېر کوچنۍ تجربه ده ډېر لنډ وخت دی په شپږو کالو کې موږ وکولی سول چې د پاکستان او د ایران او د ترکیه ته منځنۍ اسیا پولیتلین پایپ دلته نه راته اوس مطلق بند دی په افتخار سره ویلی سم چې زموږ د جنوب غرب حوزې وګړي یا بزګران راځي وایي کندهارۍ پایپ راکړه په څه خاطر په دې خاطر چې موږ پر کیفیت کار کړی دی موږ پر ګټه باندې ډېر سرمایه ګزاري نه ده کړې موږ پر کیفیت سرمایه ګزاري کړې چې موږ وکولی سو مقابله وکړو چې موږ د تقریبا 80% کار زموږ په ډیزلو دی موږ انرژي نه لرو تاسو ته معلومه ده چې کله انرژي هم ولس ساتو زموږ د هرات په مقابل کې د کابل په مقابل کې د ایران په مقابل کې د پاکستان په مقابل کې تجارت خپل یو کمپټیشن د یو مقابله ده زموږ د پایپ په عرصه کې دا درته ویلی چې زموږ پایپ د اوزدستي په افغانستان کې تقریبا په 1 نمبر پایپ کې راځي حالدا چې عینو مینس خمیګله ده هغه تر اوسه نه دی کار کړی که بوړی څه بانې سوي دي د دوی د هغه کوچني کارمندانو ته ولې زه ته پوهېږم هغه انجینر صاحب هلمندي ته وویل دا مشکل ستاسې په لاندې هغه ټکنیک مینانو کې دی چې هغه د کمپنۍ سره څه هغه د هرات پایپ کاروي خو خبره بل شی ده خبره دا ده چې دغه کاغذ زه جوړوم نو خو دغه کاغذ یو څوک باید رانیسي راڅخه تاسې ما ته وایئ چې په تېرو 14 کالو کې د کندهار حکومت جمع ښاروالۍ د کندهار د صنعتکارانو څخه څه شي رانیولې بله مهمه خبره دا هم ده چې دولت باید د دولتي یوه اداره دې ما ته ووایي یوه اداره چې ما د کندهار د صنعتکارانو څخه دا رانیولې ګورې اوبه په کندهار کې جوړېږي اتحاد کولا یې جوړوي کولا جوړوي نور څښاکونه جوړي صحیح دی چې کیفیت بېکښته وي ولې زه خپله کولا څخه کار نه اخلم خالي اوبه څښم تاسې داسې فرض وکړئ چې دا کیفیت یې ښکته وي ولې زما د کندهار ادارې د بل ځای کولا راوړي استعمالوي د بل ځای انرژي راوړي استعمالوي خو دغه اوبه راوه پر میز یې کښېږده زه به هم څښم ته به هم څښې زه چې کله ووینم چې د تلویزیون پر میز باندې د کندهار پروډکټ اوبه یې شي نو خو زه کوشش کوم چې خپل په دفتر کې هم د کندهار پروډکټ اوبه کښېږدم مثال په کندهار کې چپس جوړېږي زه دا ډېرو مېلمستیاو ته دا دولتي کنفرانسونو ته ما په یو دولتي کنفرانس کې نه لیدلی چې کندهار چپس دې شي دا مې لیدلي چې لیز دې شي بل ځای دې شي مګر د کندهار پروډکټ باندې زموږ خپل مشکل کور دننه دی زموږ خپل خلک دا وطن ته متحد باید سي دا وطن باید خپل وطن وبولي چرچل یو فاشست وبولم فاشست هغه وایي لوږه نسته یا احمقانو قدرت اخیستی یا احمقانه فکر ورته کوي تاسو داسې فکر وکړئ یو انسان څه شي خوري
د ده ټول دغه څه دی مګر ارث ته چې وګورې د خپل د لسو پښتو لپاره تورې پیسې پیدا کړي ضرورت څه شي دی خو زه به 80 کاله ژوند لرم 80 کاله چې تاسو محاسبه کې د ورځې 200 ګرامه دا 300 ګرامه غنم زما استفاده ده په کال کې 3 جوړې 4 جوړې کالي زما استفاده ده دغه قناعت زموږ خلک باید وکړي مثلا زه راځم په اداره کې کار کوم اول ورځ چې کار کوم تاسو ما دلته کار راکوئ راته وایي چې ستا تنخواه دونه بس ما څخه باید تعهد واخلي چې ورور دغه 15,000 روپۍ ستا تنخواه ده که ته دغه 15,000 افغانو په مقابل کې کار کوې درست کار کوي ویکه کې نه کې دا په هر ورځ چې غلط کار وکړي په هغه ورځ رخصت هم په هغه ورځ ستا تقاعد ورسوم رخصت هم داسې نه ده راځي کار کوي په اداره کې په ډېر لږ تنخواه مګر دی په عینو مینه کې کورم لري هیڅ جایداد هم نه لري په عینو مینه کې کور هم لري بل کاروبار هم لري شخصي موټر هم لري ښه تک سپین پاک کالي یا دوبۍ ساخت یا د پاکستان ساخت یا د هندوستان ساخت هم اغوستې دغه فکر هم نه کوي چې دغه کالي ما اغوستي اوس موږ تاسو که خپل ځان ته وګورئ هېڅ شی هم زموږ خپل نه دی ولې دا ټوکر افغاني تاجر نه راوړي دا دریشي او کورتۍ او جامپر زموږ افغاني تجاران نه راوړي ولې دا خو یو خیاطي ده لا اقل اوله ته یو خیاطي شروع کړه خیاطي دلته جوړ کړه اوس مشکل دا دی چې اوس د خلکو په منځ کې اوس موږ د صنعت په اړه باور نشته اوس مثلا یو څوک چې په کندهار کې موږ خپل یو صنعت یو شی ولرو اماده پاکستاني کاري اوس دغه باور څنګه اوس صنعتکار باید دا هڅه وکړي چې خلکو کې باور پیدا کړي کنه خلک باید خپله په دې باندې باور ما خو درته وویل چې زه منر ته صنعتکار فکر کوم ما ته ښه زیری د پاکستان لاره باندې خیر که زما ما د مخ لا بند کړی خو بله خبره ده مګر زما هغه دوستان چې یو شی جوړي زموږ خلک باور نه پرې لري مګر کله چې پاکستاني او هندوستاني شی رانیسي د دې تاوان پاکستان ته رسېږي زما افغان مجبوري چې هغه شي څخه استفاده وکړي کله چې هغه صنعتکار دا شی 2 واره خرڅ کړي شکایت ورته راغی درېیم وار هغه متوجه کېږي سمه یې تاسې خو نو په یاد نه تاسو کشران زما په یاد چې په جنوب غرب حوزې کې د فراه او د بادغیس او د لیرو پرتو ولایتو کې پخوا د غالیو صنعت ښځو په کور کې غالۍ وبدلې هغه غالۍ په ډېرو ښه پیسو خرڅېدلې نن هغه صنعت مکمل د ایران د ماشیني غالۍ بافي صنعت مقابل کې د بین ولاړ بله یا مهاجر سوي دي پاکستان او ایران ته یا تللي مهاجر سوي دي نن چې تاسو هر کور ته ولاړ شئ په سلو کې به 3 یا 4 یا 5 فیشن هغه لوړ ژوند چې خلک لري هغه به افغاني غالۍ ولري نو خو ټول هغه ماشیني غالۍ نو دا صنعت خو دغسې ته بین هم ځکه موږ حمایت نه کوو اوس د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسو له انده اوس پر پاکستان باندې ډېره تکیه اوس موږ د صنعت له نګاه څخه ده که نه یوازې لار زموږ پر دې باندې سپاره ده چې اوس خلک دومره تشویش لري یوازې د دې صنعت دی او که نه یوازې لار هم ده دا خو نو ډېرو وریانتو کې سړی سنجولی شي خو اصلي خبره دا ده چې لاره ده ولې اوس موږ په افغانستان کې بغیر د مردانه ټوکرانو ډېر لږ نو ټول مارکیټ چاینا نیولی دی خو دغه زموږ 6 میلیونه انسانان چې پاکستان ته هجرت کړی وو د هغو پر موضوع هم ډېر بد تاثیر کړی وو ډېر ورته هغه ښاغلي معلومیږي او تر موږ مخ ته ورته معلومیږي داسې نه ده موږ ډېر ښه استعدادونه لرو خو خبره دا ده چې زموږ دوستان باید دا فکر ونه کړي اوس هم زه فیصدي نشم رایه کولی خو تر ډېره حده د پاکستان تجارت دغه غلط سیاست چې د پاکستان حکومت نه خلکو د پاکستان حکومت غوره کړی دی او زموږ مملکت هم ورسره داسې په جنجال اخته دی تر ډېره حده اوس پاکستان دلته تجارت نه لري صحیح د ضروري شیان لکه وریجې وو لکه اوړه لکه دوا پر دغه 3 شیانو کې به لږ پاتې نو ټول د بینه تللی دی اوس وریجې ماته معلوم د هندوستان راځي د برما څخه راځي بنګلادیش څخه راځي چای موږ ته بل ځای راځي غوړي موږ ته د دوبۍ څخه راځي د مالیزیا څخه راځي موږ اوس اصلا د دوی څخه چندان زموږ تجاران هم شی نه راوړي او داسې فکر کوم چې تر 80% به اضافه زموږ تجاران خپل لاره به دوی څخه اړولي ولې دا خو نن سرحد تړي پرون زموږ مالونه په کراچي کې ډیمرچ خوړی به ولاړو په میاشتو بالاخره به زموږ تجارانو ډېر کنټینران هلته په ډیمرچ کې پاته شوه نو زه فکر نه کوم اوس ماته بیخي د تشویش وړ خبره نه ده او زه په دغه مورد کې هېڅ تشویش نه لرم چې دا لاره باندې زه خپله فرصت ګڼم بیا خصوصا صنعتکارانو ته خصوصا زموږ داخلي زارعینو ته چې حبوبات کري او ترکاري جات کري او زموږ خپله د
لبنیاتو صنعت ته دا موږ ته خو فرصت دی مګر هغه تجارانو چې اوس یې مالونه باید د خپل صبر ورته غواړم او دا غوښتنه دې لرم چې آینده دغه فکر ونه کړي پر دغه لارې پاکستان موږ ته یو ور ضربه نه ده راکړې زموږ مالونه په دغه کې وراسته سوي دي زموږ دوا وایي چې موږ د خارج په کراچي کې دبۍ نه تللي ایکسپایر سوي دي دلته ایکسپایر ډیټ بې کیفیت دوا موږ خوړلي دي زموږ موټر هلته پاتې سوي دي زموږ کالي هلته پاتې سوي دي زموږ ټوکران هر شی هلته پاتې سوي دي زه فکر کوم چې اوس هم تر ډېره عادت دې لارې څخه اوښتي خو اوس هم ښه زیری دی که اوس هم څه پاتې دي هغه هم واوړي نور دغه نقطه د فشار هم ختمه شي چې پاکستان هر وخت پر موږ راوړي اوس تاسې فکر وکړئ خیر سیاست ته به نه ځو هغه دې پاتې سیاسیون ته موږ سیاسیون نه یو خو بیا هم منحیث دی افغان د دې ملک په درد او هر خوشحالۍ کې شریک یو نو ښه سبا به موږ هغه وخت لرو چې موږ خپل سرمایه ګذاري خپل پر وطن وکړو ډېره مننه د کندهار د ملي ټلویزیون ډېر درنو لیدونکو زموږ د نن خبري خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي له خپل مېلمه څخه بیا هم مننه چې خپرونې ته حاضر شواست مهرباني ستاسو بیا پرې د الله په امان ښه وخت په مخکې ولرئ